ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی رب په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مشئ زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم په مزار شریف ښار کې د ټیکا دفتر لخوا د بلخ ولایت د پوهنې ریاست سره د 2000 نیالګیو مرسته وشوه د دې نیالګیو کینولو پر مهال چې د بلخ ولایت مرستیال والي هم ګډون درلود د ټیکا دفتر له دغه نیک اقدام څخه ستاینه وکړه او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د نیالګیو د ساتنې او پالنې په برخه کې جدي هڅې وکړي د پسرلي موسم پر رسیدو سره د ټیکا دفتر چې د ترکیې هیواد ته اړوند دی د بلخ ولایت د پوهنې ریاست سره د 2000 نیالګیو مرسته وکړه او د نیالګیو کینولو لړۍ عملا د محجوبې هیروي ښوونځي کې پیل شوه د ټیکا دفتر د همغږۍ مسؤل وایي د خپلو بشردوستانه مرستو پر دوام دا ځل هم د بلخ ولایت د پوهنې ریاست سره د 2000 نیالګیو مرسته وکړه تمه ده چې په شل بابه مکتبونو کې به 2000 نیالګي کینول شي دمګړی موږ د محجوبې هروي په ښوونځي کې شاوخوا 200 مثمره او غیر مثمره نیالګي کینوو همدارنګه ښاغلي تاشمیر زیاته کړه چې د تعلیمي کال له پیل سره سم د ټیکا دفتر پروګرام لري چې په بلخ ولایت کې ښوونځیو ته میزونه چوکۍ او یو شمېر نور د اړتیا وړ توکي مرسته وکړي موږ په پام کې لرو چې د روان تعلیمي کال کې به هم ورته پروژې په لاره واچوو او همدارنګه د شمال زون ټولو ښوونځیو لپاره چوکۍ میزونه او د کتابچو بهیر هم پیل کړو بلخوا بیا د نیالګیو کینولو پر مهال د بلخ ولایت مرستیال والي هم ګډون درلود د ټیکا دفتر له دغه نیک اقدام څخه یې مننه وکړه او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د نیالګیو د ساتنې او پالنې په برخه کې جدي هڅې وکړي د یادونې وړ ده چې ټیکا دفتر لخوا به په تخار ولایت کې یو نوی ښوونځی په ټولو تجهیزاتو سمبال جوړ شي د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلینو د مزار شریف ښار پولیسو 12 امنیتي حوزو ته د 24 اراده موټر سایکلو له ویش څخه خبر ورکړ مسؤلین وایي د دغه موټر سایکلونو ویش څخه یې موخه د امنیتي پیښو ته پر وخت د امنیتي ځواکونو رسیدنه ده د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلینو د مزار شریف ښار د پولیسو 12 امنیتي حوزو ته د 24 اراده موټر سایکلو د ویش څخه خبر ورکړ د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د امنیت امر وایي د موټر سایکلو د ویش څخه یې موخه د امنیتي ځواکونو توانایي لوړول دي د دې کتې پر برکت سره به انشاءالله په ښار کې د جنایي جرمونو مخ نیول کیږي ورسره به د ښار ښه نظم برابریږي او انشاءالله خپلو هیوادوالو ته پوره ډاډ ورکوو چې موږ به د هر قسمه چې کیږي موږ به د خپل د تامین د امنیت لپاره شپه ورځ خپلې هلې ځلې جاري ساتو همدارنګه ښاغلي خالد د بلخ ولایت اوسیدونکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي الحمدلله په بلخ ولایت کې که موږ تاسو فکر وکړو د ولس لپاره اطمینان هم دا ورکوو چې په بلخ ولایت کې خاص کر په ټول شمال کې د اختطاف یو لویه مشکلاتو او لوی دښمن دی موږ تاسو د ملت و چې هیڅ چا د خپله د آرام ساه نشته راخیستلی خپل ژوند یې نشته کولی هغه اختطاف الحمدلله نن صفر ته راغلی دی ورسره هممهاله زموږ د سیاسي پیښې نه لرو په بلخ ولایت کې موږ الحمدلله د ډېر وخت نه یوه پیښه هم نه لرو کوچنۍ اندکترینه پیښه هم نه لرو د سیاسي جرمونو د طرف نه نو همدغه د ولس لپاره انشاءالله د موږ د اطمینان یو ثبوت هم دی چې موږ شپه ورځ په خواري کوو شپه ورځ انشاءالله خپل ولس ته اطمینان ورکوو چې موږ به بې خوبه اوسېږو او تاسو ته به د خوب آرام ژوند در بخو انشاءالله بلخوا بیا دغه امنیتي ځواکونه د موټر سایکلو د ویش څخه هرکلی کوي او د امنیتي پیښو ته پر وخت رسیدلو کې غوره ګام بولي از پروسه که موتورسیکل‌ها را کماندانی مقامات زلزله برای ما چیز کرده تامین کردن و پروسه را ترتیب کرده بسیار خوشحال هستیم جای شکرآوری هستند الحمدلله برای مجاهدین چون که برای رسیدگی بر جرایم جنایی و مشکلاتی که رخ میدن بسیار مفید هستند دا موتورسیکل د هر لارې دپاره چې هغه لاره باندې موټر نشي تللی نو موږ کولی شو د دې استفاده وکړو بغیر دغه بهترینه شی دی
دپاره د دستګیرۍ سمدلاسه موږ کولی چې په دې باندې فورا ولاړ شو، یو عملیات وکړو چې هغه دپاره د دستګیرۍ د مجرمینو، نو موږ کولی شو چې په هر زمان په هر وخت کې ډېر زر د دې څخه سمدلاسه کار پیل کړو. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مخکې هم د 12 حوزو امنیتي ځواکونو ته موټر سایکلونه ویشلي وو او دا دویم ځل دی چې موټر سایکلونه ویشي. د مزار شریف ښار د 10مې حوزې په اړوندو کې د جنایي جرمونو کچه د دغې حوزې د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د پام وړ راکمه شوې. د یادې حوزې مسؤلین وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د ثبت شویو قضیو ډېرې برخې حقوقي وې او جنایي پیښې ډېرې کمې رامنځته شوي دي. د مزار شریف ښار د 10مې حوزې په اړوندو کې د جنایي جرمونو کچه د پام وړ راکمه شوې ده. د دې سیمې د مسؤلینو په وینا په تیرو 2 میاشتو کې په دغه حوزه کې د ثبت شویو قضیو ډیری برخه حقوقي مسایل دي چې جنایي پیښې ډیرې کمې پکې لیدل کیږي. زموږ په دا 2 میاشتو کې البته کومې عرایض چې حقوقي وي یا بعضې عرایض جنایي وي چې دا موږ محکمې ته سپارلي دي او دغه احضاریت جلبو احضاریت خلکو هم کړی دی، جلبونه راته راغلي دي. تقریبا حقوقي عرایض چې دي 45 دانې دي دا 2 میاشتو کې، نو دا هم ټولې سره جمعواري کړي دي او دا هم خپله مافوق ته لیږلي دي چې هغه محاکمو ته راجع کېږي. تقریبا 22 عریضې جنایي موږ ته هغه سوي دي الحمدلله. دې باره کې موږ اقدام کړی دی موږ امیر صاحب د جنایي او دا رقم 19 دانې دوسیې دي جنایي، نو هغه هم ترتیب کړي دي. په دغه باره کې خپل کار هم انشاءالله روان. د 10مې امنیتي حوزې په مربوطه ساحو کې د جنایي جرمونو سطحه د 100 سلنو نه بیخي راټیټه شوې ده. الحمدلله موږ نور هم کوشش په دې کې کوو چې سطحه د جرایم راټیټ شي او زموږ ملت او ولس هغه په ارامه او سوکاله فضا کې ژوند وکړي. دغه راز د یادې حوزې مسؤلینو په دغه سیمه کې د 2 نویو پوستو له جوړولو څخه خبر ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دوی امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو د ګرځنده او ثابتو چک پوسټونو په جوړولو سره د ناامنیو مخه ونیسي. محترم قمندان صاحب امنیه په هدایت باندې موږ 2 دانې پوستې په دغه حوزه کې جوړې کړلې، نو دې کې دلته موږ خپل پرسونل ملګري جای په جای کوو. دا د خلکو د امنیت په خاطر ګرچې امنیت الحمدلله تأمین هم ده، خو بیا هم امارت دا کوشش کوي چې خلکو ته په ډیره احسنه طریقه د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وشي. الحمدلله موږ د خلکو د تامین د امنیت لپاره په مربوطه ساحو کې چک پوینټونه معیار کړي دي، همدارنګه ګزمې شبانه لرو، روزانه ګزمې لرو، بیا زموږ اعضاوې دي لکه د کنټرول منطقوي ملګري هغه ساحې مو ورته شرید بندي کړي دي، ساحو ته ځي نو سهار چې کله لاړ شي بیا مازدیګر راشي نو موږ د هغو نه خپل ګزارش اخلو، مکمله راپور ترې راخلو. الحمدلله ټول ترتیبونه منظم دي او هیڅ مشکل نشته ده. له بلې خوا د یادې سیمې اوسیدونکي هم د هیوادوالو د امنیت د تامینولو په برخه کې د دې حوزې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې ستایي او دغه راز په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو له هلو ځلو څخه د ملاتړ ترڅنګ له خلکو سره د سرتیرو چلند مسلکي بولي. واقعا جای افتخار است بعد از فتوحات امارت اسلامی افغانستان بالخصوص در شهر مزار شریف به تمام معنا امنیت تامین است و چک پوینت‌هایی که قرار دارند و مردم را بررسی میکنند از اخلاق و عطوفت و مهربانی برخوردار هستند و ما نهایتا خوشحال هستیم همچون روش اخلاق را که برای ملت از طرف امارت تأمین شده است. امنیت آوردن آرامی است، شب و روز بگن کدام مشکلی نیست. هنوز بعد از یک چک و تلاشی و گپا کدام خدمتی به ما هست میگه باز ما خوش هستیم. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښار د 10مې حوزې په سیمه کې شاوخوا 18,000 کورونه او هټۍ شتون لري چې د نفوسو د زیاتوالي له پلوه دغه ښار یو له ګڼې ګوڼې ډکه حوزه بلل کیږي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیاخې چارې